د ارزګان اوسیدونکي وایي کورونا وایروس یوازې د کافرانو لپاره ده، نه منو. په جګړه ځپلي ارزګان کې خلک د جګړو او وچکالۍ سربیره کورونا وایروس هم زیات ځپلي دي. د دغه ولایت د ولایتي روغتون مسؤلین وایي د کورونا وایروس درېیمه څپه په چټکۍ سره پر مخ روانه ده، چې ورسره په یاد ویروس د اخته کسانو شمیر د پخوا په پرتله څو چنده زیات شوی ده. روغتیا پالان وایي په شدت سره د کورونا وایروس خپرېدو لامل په خلکو کې د کورونا په اړه د عامه پوهاوی کموالی دی، چې روغتیایي سپارښتنې هیڅ په پام کې نه نیسي او کورونا وایروس نه مني. د دوی په خبره قسم د کورونا درېیمه څپه په چټکۍ سره روانه ده، خو ترینکوټ ښار او ولسوالۍ کې خلک په عادي توګه ژوند کوي، د خوښۍ محفلونه جوړوي، نه واټن مراعاتوي او نه هم ماسک اچوي. ازادي راډیو د ترینکوټ ښار یو شمېر اوسیدونکو سره د کورونا وایروس په اړه خبرې کړي، خو زیات شمېر کسانو ویلي د کورونا وایروس نوم یې یوازې له راډیوګانو اورېدلی او نورې په اړه معلومات نه لري. دوی مني چې په هر کور کې داسې کسان شته چې د ستوني درد، سابندي، تب او ټوخی لري، کوم چې ډاکټران وایي همدا د کورونا وایروس نښې دي، خو خلک یې په زکام نوموي. له دې ډلې دوه تنو کریم الله او میرزا ولی ویلي چې د کورونا په اړه معلومات نه لرم، له راډیوګانو مې اورېدلي او خلک یې یادونه کوي. خپله سیمه کې مو دا ناروغي نه ده لیدلې، خو ځینې کسان د سردرد، سابندي، یخ او تادې تبې لري چې موږ یې زکام بولو، په کورونا یې نه پیژنو. کورونا د مسلمانانو لپاره نه ده او یوازې د کافرانو لپاره ده. زموږ په سیمه کې هیڅ یو کس هم کورونا نه دی نیولی او نه هم څوک پیژني، خو په دې وروستیو کې یوه ناروغي زیاته شوې چې موږ یې زکام بولو. هغه زیات شمېر کسان مړ کړي هم دي چې روغتون ته خپل ناروغ وروړو. ډاکټران وایي دا کورونا ده، موږ وایو نه دا زکام دی. میرزا ولی او کریم الله په ترینکوټ ښار کې د 100 هغه کسانو څخه دي چې ازادي راډیو ورسره مرکې کړي، خو دوی د کورونا په اړه یا هم معلومات نه لرل او یا هم نه منله. دوی په دې باور دي چې کورونا یوازې د کافرانو لپاره ده. د عامې روغتیا د معلوماتو پر اساس د کورونا وایروس درېیمې څپې له پیله تر دا مهاله دغه ولایت کې 638 کسانو د کورونا وایروس پایلې مثبتې شوي دي، چې له دې ډلې 15 کسانو خپل ژوند لاسه ورکړی دی. د ترینکوټ د ولایتي روغتون مسؤلین وایي دوی ته په دغه ولایت کې هره ورځ تر 60 پورې کسان ورځي چې د کورونا وایروس نښې لري او تر نمونې اخیستلو وروسته د 100 او یا هم 13 تنو پایلې مثبتې راځي. د یاد روغتون مسؤل ډاکټر امین الله توخي ویل ارزګان کې زیات شمېر کسان په کورونا اخته دي، موږ ته یې ښځینه او یا هم نارینه ناروغان راځي، زیات یې د کورونا نښې لري. موږ ورته وایو چې تاسو ورشئ معاینات وکړئ، کورونا یاست. نه موږ کورونا نه یو. خلک روغتیایي لارښوونو ته هیڅ پام نه کوي، کورونا وایروس ټوکې ګڼي. د ارزګان ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤلین بیا وایي چې دغه ولایت کې خلکو ته د کورونا وایروس په اړه د راډیوګانو، ورکشاپونو، غونډو او جماعتونو لارې معلومات ورکړي دي. د یادې ادارې مشر عبدالغفار وطنوال دا تایید کړه چې د ارزګان خلک د کورونا وایروس څخه د مخنیوي لپاره د ډاکټرانو لارښوونې نه مراعاتوي. نوموړی وایي دوی دغه ولایت کې په ورځني ډول تر 60 پورې له خلکو څخه د کورونا وایروس سمپلونه اخلي چې تر 40 پورې مثبت وي. وطنوال وایي که خلک ورسره همکاري ونه کړي او روغتیایي سپارښتنې عملي نه کړي، نو زیات شمېر کسان به د کورونا وایروس له امله خپل ژوند له لاسه ورکړي.